بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو د پښتو متلونو شپږویشتمې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ چې متلونه وورو. د چرسی د بل چرسی سره یارانه وي، د چرغ په اذان نه سحر کیږي، د چرل یاري سر ته نه رسیږي، د چندخو من نه پوره کیږي، د حجرې غم به کور ته راوړم، د کور غم به چرته یوسم. د حلال رزق پیدا کول عین عبادت ته، د خبرو دیګي باندې کړي دی، د خبرې یو خوند وي، د خپل صادر سره خپې غزول خدي، د خپل کور غل نه نیولې کیږي، د خپل وطن ګیدړ د بل وطن د زمرینا خدي، د خپل دروازې په مخ کې خو سپې هم ازمري وي، د خزلې ځای ډیران وي، د خدای خدایي ګوره، د چندخانو باچهي ګوره، د خدای قانون نه بدلیږي، د خره په تندي کې محراب نه وي، د خره په غوږ کې اذان ګټه نه لري، د خر خرونه نه کېدل ویلی کوچې دی، د خره لکۍ نه وه نو خوب نه ورتلو، د خره مرګ د سپو اختر وي، د خره مینه لته وهل دي، د خره نه په ذهن باندې اس نه جوړیږي، د خرو هم مشر شته دی، د خندا پسې جړه شته دی، د خوار په حلوا کې غاښ وتلی وي، د خوار مولا په اذان څوک روژه هم نه ماتوي، د خوبه دې خوړلې ده، د خوبه دې اغوستې ده، د خوړ کاڼي چې پاسته وې نو ګیدړانو به خوړلي وو، د خوشحالۍ یاران ډیر وي، د خولې یې سرپوښ نشته، د خیر په غونډۍ ناست دی، ځنګل هور دی زیاتیږي او کمیږي نه، سپلی ګر ته یې هم نشي رسیدی، د څلورنو بیزو وه د 10 روپو زنځیر یې یوړو، د داسې سړي په لاس مړ مشي چې سل یې نه وي وجلي، د دروغو مزل لنډ وي، د دروغجن مخ تور وي، د دښمن په خوږو خبرو مه تېروځه، د دښمن د کور سپی وجلی ښه دی، که دښمن دې ګیدړ وي ته ورته بیا د زمري نیسه، د دنیا څخه چې وفا غواړې لکه د مړو چې خندا غواړې، د دوست په منت خفه نشي، د دشمن په خندا دوکه نشي، د دې شوم په مخ کې ډیر منګوټي مات شوي دي، د دیوال سوری یې سحر یو خوا او ماښام بل خوا، د زلیخې کتاب یې ختم کړو، ویلې چې زلیخه نر وه که ښځه، د ډم نه چې په میدان کې ډول خطا شي نو تننا کوي، د ډمانو زړه وچودو او خان ته منظوره نشوه، د ډوډۍ په قدر وږې پوهیږي، د ډمانو په نه خبره ډنګ ډونګ وي، د ډیوې لاندې تیاره وي، د رحمان وینا به هله در په یاد شي چې یو دیوال ته مخ بل ته د شا شي. ملګرو دا و د نن متلونه، که خوښ شوي مو وي نو لایک ورکئ، ملګرو سره شیر کئ. اجازت غواړم، د الله په امان.